په عامو ورځو کې چې په کوم کور کې غوښه پخیږي په هغه کور کې ضرور 2-3 پیشوګانې موجود وي، لیکن په لوی اختر کې د قربانۍ د ډیرو او پریمانه غوښو باوجود هم پیشوګانې شاوخوا کې په نظر نه راځي. کله مو فکر کړی چې د دې وجه څه کیدلی شي؟ د پیشوګانو نسل څنګه دنیا ته راغی؟ آیا د پیشو ساتل روا دي که ناروا؟ د پیشو خاص خوراک کوم دی؟ او همدارنګه په خوب کې د پیشو لیدل څه تعبیر لري؟ نن راسره د پیشوګانو په اړه داسې حقایق واورئ چې په اورېدو به یې تاسې زیات حیرانه شئ. د پښتو لایو لایبرري معلوماتي ویډیو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. د الله تعالی په هر پیدا شوي مخلوق کې یو څه حکمت پټ دی. نو د پیشو د پیدا کولو حکمت څه داسې دی چې کله د حضرت نوح علیه السلام په قوم باندې د اوبو د سیلاب عذاب راتلونکی و، نو الله تعالی حضرت نوح علیه السلام ته د کښتۍ د جوړېدو امر وکړ او امر ورته وشو چې په دې کې د په الله تعالی ایمان راوړونکې ډله او د نورو ټولو ساه اخیستونکو ژوندۍ موجوداتو یوه جوړه سواره کړل شي تر څو د دوی نسلونه ختم نشي. نو نوح علیه السلام د الله تعالی دا حکم ومانه. عذاب راغی، کښتۍ په اوبو کې وه او په دې وخت کې په کښتۍ کې موجودو مږو د غلې دانې په خوړلو او خرابولو او د کښتۍ په کټ کولو یې پیل وکړ. د کوم له وجې چې په کښتۍ کې د اوبو د پیدا کېدو خطره پیدا شوه. نو په دې وخت کې حضرت نوح علیه السلام الله تعالی ته دعا وکړه چې ای پروردګاره موږ ته له دې مږو څخه نجات راکړه. نو الله تعالی د جبرائیل علیه السلام په واسطه نوح علیه السلام ته پیغام ولیږه چې ای نوح په کښتۍ کې د موجود زمري په خېټه لاس راښکه. نو کله چې حضرت نوح علیه السلام د زمري په خېټه لاس راښکه نو زمری په زور سره وغړمبېده او د پوزې له دواړو خواو څخه د پیشوګانو جوړه نر او ښځه ولوېدل. کومو چې په کښتۍ کې موجودې ټولې مږې له منځه یوړې. لیدونکو دا سوال ډیر عام دی چې د لوی اختر په ورځ پیشوګانې چیرته ځي؟ د دې سوال په ځواب ځینې روایت داسې دي چې پیشوګانې په دې وخت کې تر ټول زیات ناپاک ځایونو ته ځي چیرته چې دوی ته زیاته غوښه میلاویږي. په اسلامي روایاتو کې د پیشوګانو دا غایبېدل واضح نه دي بیان شوي، خاص د قربانۍ کولو په وخت کې. په ځینو کتابونو کې د دې لامل داسې بیانوي چې پیشو د زیاتو وینو تویېدو څخه ویریږي، ځکه نو د لوی اختر په ورځو کې خاص په نظر نه راځي. باقي د اصل خبرې علم یوازې د الله تعالی ذات سره دی. پیشو که چیرې له خوراک څخه څه وخوري یا وڅکي هغه نه پلیتېږي، ځکه چې په روایاتو کې راځي چې یوې ښځې حضرت عایشې رضی الله عنها ته یو څه خوراک ولیږه. نو هغې لمونځ کاوه، هغې په لمانځه کې اشاره وکړه چې دلته یې کېږده. نو پیشو راغله او د هغې څخه یې خوراک وکړو. حضرت عایشې رضی الله عنها د لمانځه څخه وروسته له همغه ځایه خوراک وخوړه، د کوم ځای نه چې پیشو خوړلی و، ځکه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو فرمان مبارک دی چې پیشو ناپاک او پلیته نه ده. که خبره په کور کې د پیشو د ساتلو وشي نو په دې اړه د فقهاو وینا ده چې په کور کې پیشو ساتلی شي، ځکه چې پیشو ناپاک او پلیت شی نه دی بلکې په کور کې د پیشو ساتل پیدامند دي. ابو هریره رضی الله عنه ته یې دا کنیه ځکه ورکړې وه چې هغې به په پیشوګانو رحم کاوه او اکثرا به یې په لستوڼي کې ګرځولې. نو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له وینا او د ابو هریره رضی الله عنه له کنیې څخه دا ثابتېږي چې په کور کې د پیشو ساتل جایز دي. د ځینو ماهرینو په وینا چې پیشو ډیپریشن هم کموي. د پیشو د اورېدو صلاحیت ډیر زیات دی. د پیشو زیات نه زیات د منډې وهلو قابلیت تر 1.5 کیلومتره پر ساعت باندې ثبوت شوی. د پیشو نظر ډیر زیات تیز وي. همدارنګه پیشو وایبریشن ډیر زر محسوسوي او د زلزلې د راتګ څخه 10 یا 15 دقیقې مخکې پیشو محسوسوي چې زلزله راتلونکې ده. پیشو د خپل عمر نیمه برخه او یا له دې څخه زیاته په خوب کولو کې تیروي. همدارنګه دوی د خوب یعنی آرام کولو لپاره نرم ځایونه خوښوي، یعنی داسې ځایونه چیرته چې انسان په آرامه توګه ویده کیږي. د پیشو زړه په 1 دقیقه کې له 110 څخه تر 140 ځله پورې درزیږي. که پیشو له 70 مترو څخه لاندې خوشې شي نو پیشو ته هیڅ ستونزه نه پیښیږي، ځکه چې د پیشو جسم زیات لچک لري. پیشو چې منډه وهي نو د منډې په وخت کې سر نه خوځوي. که تاسې په دې پوهه شئ حیرانه به شئ چې د پیشو د پیژندګلوۍ لپاره د پوزې له چاپ څخه ګټه اخیستل کیږي، لکه څنګه چې د انسانانو د پیژندګلوۍ لپاره د ګوتو نښې استعمالیږي. پیشوګانې که په خپلو کې خبرې کوي نو د میو استعمال نه کوي. د پیشو په جسم کې 213 هډوکي وي. پیشو د خپلو خپو په واسطه د خپل قد څخه 7 ځله غټ ټوپ وهلی شي. د پیشو مخکینۍ خپه د 5 ګوتو پنجه لري او وروستۍ خپه یې د 4 ګوتو پنجه.
پیشو چې کله زیاته غوښه وخوري نو دې سره یې بدهضمي راځي، نو بیا دوی یو خاص خوراک خوښوي د کوم له وجې چې د دوی معده صحتمنده کیږي. پیشو په شپه کې هر شی په واضحه توګه ویني، لکه څنګه چې د ورځې څه ویني دغه شان یې د شپې هم لیدلی شي. همدارنګه پیشو رنګونه هم نشي تشخیصولی، خو یوازې سور رنګ ښه پیژندلی شي. کله چې پیشو مړه شي نو نورې پیشوګانې یې غم لمانځي او مړه شوې پیشو په خاوره کې دفن کوي. آیا تاسې پوهیږئ چې پیشو له اوبو څخه زیاته ډاریږي؟ نو د دې لپاره پیشو له اوبو څخه لرېوالی خوښوي، ځکه چې په اوبو کې د لمدېدو څخه وروسته د پیشو جسم سم کار نه کوي. په 1963 کال کې ساینسدانانو له ټولو مخکې پیشو خلا ته ولیږله چې د حفاظت سره سره بیرته واپس ستنه شوه. پیشو د پیریانو د لیدلو صلاحیت هم لري. د دې نه علاوه پیشو ساه اخیستونکي یعنی د مرګ فرښتې هم لیدلی شي. که چیرې تاسې په خوب کې رنګینه پیشو ولیده نو د دې مقصد دا دی چې یو کس د کوم ارادې چې ښې نه دي ظاهره کوي او دا بیانوي چې تاسې ته کوم ضرر رسوي که نه. که چیرې تاسې په خوب کې سپینه پیشو ولیده نو دا ظاهروي چې د خوږو خبرو والا خلکو سره هوښیاره اوسئ، ځکه همدوی تاسې ته نقصان رسونکي دي. هیله ده چې د پښتو لایو لایبرري دا معلوماتي ویډیو ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. نو ملاویږو به په یوه بله معلوماتي ویډیو سره. تر بلې ویډیو مو د لوی الله په امان.